سلامونه، بیا هم نوي سبق ته ښه راغلاست. نوی سبق چې دی هغه بیا هم جملې دي. روزمره ژوند کې، ورځني ژوند کې چې موږ کوم خبرې کوو د انګریزي دپاره هغه جملې چې موږ یې ډېرې استعمالوو. د ډېرو ملګرو خواهش سټوډنټ کاروباري خلکو دا خواهش دی چې په انګریزي باندې سپیکینګ وکړي، داسې خبرې وکړي چې هغه په ورځني ژوند کې ډېر ورته ضرورت وي. نو موږ هم ستاسو دپاره دغه ډېرې مهمې بنیادي خو ډېرې استعمالېدونکې جملې برابر کړي دي. راځئ راسره وایاستئ، په زور یې راسره وایاست، سټیل به مو هم برابر سي، زده به هم سي، سر هم به خلاصوئ. موږ یې وایو، تاسو هم په زور راسره وایاست. He doesn't lie. دی دروغ نه وایي. Not now, later. اوس نه، وروسته. Have dinner with us. زموږ سره ډوډۍ وخوره. ته have معنا د خوړل. Stay with us today. نن زموږ سره پاتې شه. He is refusing. دی انکار کوي، دی دا خبره نه مني. Keep silence, please. مهرباني چپ شه. Keep quiet هم موږ ورته وایو. I'm still unmarried. زه تر اوسه واده مې نه دی کړی، بې واده یم دلته زموږ څخه پاتې شوی. Let me look. ته ماته اجازه را چې زه وګورم. I will never do it again. زه به بیا دا هیڅکله ونه کړم. Speak the truth. رښتیا ووایه. رښتیا باندې وږغېږه. Speak the truth. Keep it clean. دا صفا ساته. Never mind. هیڅکله خوا مه بدوه. پر ځان یې بده مه لګوه. بده یې مه ګڼه. Can I keep it here? آیا زه دا دلته خوندي کوی سم، ساتلی سم؟ Try again. بیا ځلې کوشش وکړه. بیا هڅه وکړه. Keep it up. دا جاري وساته. موږ چاته ووایو چې یو ښه کار موږ دا جاري وساته، روان. Keep it up. Keep it up. Find it quickly. ژر یې پیدا که. دا ژر پیدا که. Quickly نه، quickly. It is too much. دا بیخي ډېر دی. دا بیخي ډېر دی. او how about you? ته څنګه یې؟ څوک چاته وایي how are you؟ هغه ورته وایي how about you؟ Fine. How about you؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ Finish it now. اوس یې ختم که. Do I look old? آیا زه زوړ ښکارم؟ زه د ډېر عمر ښکارم؟ د زیات عمر ښکارم. Do I look old? I'm feeling lonely. زه ځان یوازې احساسوم. ځان تنها احساسوم. کله چې سړی د خلکو ټولنې څخه مایوس وي هغه وخت وایي. Let's stop here. راځئ دلته پاتې شو، دلته ودرېږو. Forget me forever. ما د تل لپاره هیر که. I'm busy now. زه اوس مصروفه یم. دا بي یو سي راسي اکثره وختونه وي ویل کېږي، بوزي نه، بو نه ویل کېږي. This knife is very sharp. دا چاړه ډېره تیره ده. Sharp تیره. نو که مې د سبقه په اخره کې که زموږ ویډیو ستاسو خوښ وي، زموږ سبق ستاسو خوښ شوی وي، تاسو مننه ولیکئ. که او که چیرې یو رایه لرئ، یو څه په ذهن کې لري، هغه هم راته ولیکئ تر څو موږ پوه شو. او که چیرې داسې بل سبق ستاسو خوښ، کوم سبق ته ستاسو ضرورت یې، او آیا دا ښه سبق دی، دا جملې ستاسو خوښې دي که نه، تاسو موږ سره خپل زړه اظهار په کمنټ کې ولیکئ چې موږ پوه شو. مننه. ویډیو سره لایک کړئ. I appreciate you. زه ستاسو ستاینه کوم، تعریف کوم. I'm very confident. زه ډېر باوري یم. زه اعتماد په لرم، باور. You are very lucky. ته ډېر قسمت خوره یې، ډېر بختور یې. I woke up very early. زه ډېر وختي راکښېنستم، ډېر وختي راپاڅېدم. I guessed it. ما دا اندازه ولګول. Guessed. مننه. تر بل سبقه ښې چارې. الله حافظ.